سلامونه نیکې له خدای دې وکړي چې هغو جوړو د صحت په جامو کې اوسئ. د سهار 9 بجې د اختر 4مه ورځ د لغمان ولایت کې زموږ په کور باندې د طالبانو د خوا نه چاپه لګېدله چې په هغې کې زما سپین ږیری پلار، زما ورور او زما وښه یعنې د عمه زوی هغه یې د کور نه بیولي دي. خبره معلومه نه ده نه د عدالت له خوا نه کومه ورقه ورته سوې ده، نه احکام ورته راغله، نه ورپسې جلب راغله، نه ورپسې څه شی راغلی. بس 5 کسه بغیر د سیاست راغلي د ماشومانو په مخ کې زما پلار او زما ورور کش کړي دي، بیولي دي. افغانانو دا ستاسو طالبان، دا ستاسو عدالت، دا ستاسو هغه پروا نه کوي. که زما پلار باسي بې عدالتۍ باندې همدغه شی راکش کاږي، سیاست ورسره موجوده نشته ده، په یو کور باندې چاپه اچوي، بیا یې وایي چې والا 45 ملکونو ته موږ څه ورکړې ماتې ورکړې. ته څه فکر کوې ته زما په کور باندې چاپه اچوې چې په هغو کور کې 400-500 ماشومان چې زما د کورنۍ هر غړي پورې تعلق لري، هغه به سبا ستا د حکومت نه اعلان کړي، تا ته به وایي چې زنده باد هېڅکله نسي کولی. ته په دې شکل هېڅکله نسي کولی چې د خلکو په کورونو واوړې او د خلکو ماشومان یا د خلکو زنانه یا د خلکو پلرونه راوړې سکنجه کې ویې وهي چې هر شی د مطلب ته یې هغه کې. بیا چې ورپسې کسان ځي وایي نن جمعه ده، نن موږ خبر نه وي، بیا چې رسمیت شروع شو چې ته جمعه تا د احکام د چا نه واخیسته، خو 2 کسه شخصي توپک په غاړه باندې واچوې، د هر چا په کور باندې ننوته پروا نه کوي. که سبا ورځ زما ورېرونه یا زما اولادونه یا زما خوریان هر یو توپک راجګي، بیا به تاسو ورته د ترهګر او د داعش او د فلانې ډلې لقب ورکوئ. زه غواړم چې زر تر زره زما پلار او زما ورونه معذرت وغواړي او هغه خوشې کوي. که خوشې مو نه کوو دا خو معلومه خبره ده چې تاسو په افغانستان کې نه شتون لرئ او نه به پیدا کوئ، او ټول افغانان به د دې خبرې ملاتړ کوي ما سره. زه مې د خپل پلار او د خپل ورور او د خپله اوښې چې تاسو بیولی ده قضیه تاسو نه غواړم چې په کومه قضیه مې بیولی ده او څه شي دپاره مو بیولی ده او د څه شي دپاره او د چا په امر مې بیولی ده. الله مو مل.